السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو یو څو ورځې نو تاسو په فیسبوک باندې یوه ویډیوز کتلې وي چې یو کس نه چا ګرده وباسلې ده او خرڅه کړې ده. دا څه پردی څوک نه و، دا د دوی خپل یو ملګری او ګاونډي و. تقریبا دغه هلک تاسو ته د سیټ کې تصویر هم ښکاري چې دا کوم هلک نه ګردی وباسلې ده او خرڅه کړې ده. تاسو له به د تصویر په سیټ کې ښکاري هم. ملګرو دا هلک تقریبا 25 سال په لاهور کې ژوند کوي او هلته دا ډیپټي کاروبار هر څه هلته کول. 25 سال په پردي کور کې کرایه کور کې تیر کړي دي. د دوی یو ملګری و سیده، هغه دته ویلي چې یاره تعالی ما په لاهور کې ډیپټي کتلې ده او لاهور کې کنه د هغې ځای نه ورته ویلي چې ما ته ډیپټي کتلې او ځان سره یې راوستی ډیپټی له پنډۍ له سیده چې هلته یې راوستی د دوی یو ملګری هغه چې دا کم کسان ګردې د خلکو نه وباسي او خرڅوي د هغوی ګیم سره لاس د هغې سره ګپ شپ و. نو ده چې کله هغه ځای ته ورسېدلی دی یوه شپه دوی ورسره کړي، د هغې نه پس بیا یو قسم ګولۍ دغله ورکړي دي چې دله یې ګولۍ ورکړي دا بېهوشه شوی دی او دله دا کم از کم دا ګرده چې کم ده دی یې توباسلې ده او خرڅه کړې ده. ده خو ویل چې تقریبا 15-25 دن 20 دن دا خو زه په هوش نه راغله، خو چې کله زه په هوش راغلم نو زما سیټ له چې کوم دي که نه زما طرف ته هسې بارملکي څوک درېدلي وو، هغه کسان چې چا ګردې دغه نه وباسلې وه او خرڅه کړې وه. هغه کس خو نه و چې چا هغه د هلک ورور خو ورسره نه و، خو دا داسې کار به شوی چې ګردې ته خرڅه کړې ده. نو دا هلک خو بېرسته په ځان پوه شوی چې یاره ما نه ګرده وتلې ده او خرڅه شوې ده. نو ده بیا کلي کې چې ورته ویلي نو هغې ځای ایم پي ای چې کوم دی ثناالله صاحب تاسو ته به هغه تصویر هم په سیټ کې ښکاري، هغوی دغه سیچونه ویلي چې تر څو پورې ماله د دې معلومات نه شي نو زه د هېڅ چرته نه الحمدلله 2 کسه پکې ګرفتاره کړي هم شوي. نو ملګرو ویډیوز مطلب مې دا چې نن سبا که هر پلار له الله پاک اولاد ورکړی دی هغه نه به د هغه پوښتنه کېږي، د هغه خوراک څښاک پوښتنه بیتې کېږي، هغه د کار ژوند پوښتنه بیتې کېږي، د هغه چې الله پاک دله کم مال ورکړی د هغه پوښتنه بیتې کېږي. ځکه چې سبا به ورته ووایي چې یاره تا ما مال درکړی او تا کوم ځای کې استعمال کړی دی، تا ما اولاد درکړی او تا چېرته استعمال کړی، په دین په لاره کې د استعمال کړی که نه. نو مهرباني وکړئ چې په خپلو بچو باندې خاص خیال وساتئ. نور چې هر چېرته هم الله خوشحاله او بل نور مال راکړي. اجازت لري الله پامان.